د اخلاص مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 112 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 4 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ویا هغه الله دی یوازې الله هیڅ چاته اړ نه دی او ټول هغه ته اړ دي نه د هغه څوک اولاد دی او نه هغه د چا اولاد دی او هیڅ څوک د هغه سیال نشته